السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه ماسټر حیدر علي خان په باره کې دی. ماسټر حیدر علي خان تاسو ښه پیژنئ، د پښتو یو نامور سندرغاړی. د هغه په متعلق باندې په سوشل میډیا باندې یو ویډیو یو خبره روانه ده. هر یو کس دا وایي چې ماسټر حیدر علي خان ښه انسان نه دی، ولې چې د هغه چې کوم ویډیو وایرل شوې ده، غلطه ویډیو وایرل شوې ده او هغه سره دا نه جوړېدل چې داسې کار یې کړی وي. نو زه به د هغه په باره کې به تاسو سره ټول خبرې به په دې ویډیو کې شیر کوم او شرط دا دی دوستانو تاسو دا ویډیو پوره واچ کړئ او هغې نه پس بیا کمنټس کې د ماسټر حیدر علي خان په باره کې خپل رای را سره شیر کولی شئ. نو دوستانو ماسټر حیدر علي خان د پښتو یو نامور سندرغاړی دی، هر یو کس ښه پیژني. خبره د ماسټر حیدر علي خان په باره کې دا روانه ده چې ماسټر حیدر علي خان چا سره په ویډیو کال باندې لګېدلي او نازیبه خبرې کړي دي او بدن چې کوم دی نو هغه بربنډ دی. آسان الفاظ کې زه تاسو سره خبره کوم، شارټ کټ، څه دونه چې دونه اوږده خبره نشته. نو دا خبره گردش کې د هر یو کس دا وایي چې ماسټر حیدر علي خان چې کوم دی هغه صحیح نه دی د هغه ویډیو. نو دوستانو صفا خبره دی، رښتیا خبره دا ده، نن سبا ګرمي ده، تاسو ته ښه پته ده. هر یو کس چې دی نو بار نور نه چې راځي نو ګرمي خو کېږي خامخا. او بل ګرمي داسې ده څه پته لري ماسټر حیدر په پنجاب کې دی او که پېښور کې دی، کوم ځای کې هم دی چې کوم ځای کې هم دی د ګرمي موسم د ګرمي خامخا ده. نو کمیس هر یو انسان وباسي، اول زه وباسم او باقي خلک چې دی نو خامخا به وباسي، داسې غټه خبره نشته. او په ویډیو کال باندې چا سره خبرې کولې نو چا سره څه خبرې کولې، خپل ملګري او دوستان دي هغوی سره په ویډیو کال باندې خبرې کړې نو هغه تصویر چې دی نو یو څو داسې کسان دي هغوی وایرل کړی دی، هغوی وایي چې دی نو داسې خبرې کوي او غلطې خبرې کوي. او اصل حقیقت دا دی دا ټول بې بنیاد خبرې دي، په چا باندې تنقید نه دی کول پکار. نو دا حقیقت ما د خپل دوستانو سره زه شیر کوم او دوستانو ته وایم چې د ماسټر حیدر علي خان داسې هېڅ قسمه ویډیو نشته په سوشل میډیا باندې چې زیاتره کسان دا وایي چې څه پته لګي د هغه ویډیو میلو شي، خو د هغه داسې ویډیو شته دی نه، نو څه به درته میلو شي، دا تصویر به درته میلاویږي. یو انسان دی اوس مثال طور ګرمي ده خوړ ته به ځي، خامخا به کمیس په وباسي اوبو کې به لامبي او هغه تصویر دې اوچت کړي نو په د هغې څه داسې ایډیټینګ وکړي نو انسان به وایي دا وګوره دا کس خو صحیح نه دی. نو داسې کول چې دی نو ښه خبره نه ده، بده خبره ده. بس دوستانو دا زما میسج دا پیغام او که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوي یا زما خبرې په چا باندې بدې لګېدلې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله ډېر زر تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.